ګوري دین اسلام دا یوازې د عبادت نوم لري، دا فقط یوازې د روژو نوم لري. دین اسلام یوازې د زکات ورکولو نوم لري. دین اسلام یوازې د بیت الله شریف حج یا زیارت کولو نوم لري، بلکې دین اسلام یو ټوس مکمل حق دین دی. که څوک د دې دین کما حقه پیروي سو، پر دې باندې خپل تګلاره جوړه کړل، د دې سړي دنیا او آخرت به الله ورسم کړي. بدبختانه به ووایم موږ نن اسلام بیخي رات منحصره کړی دی، د یو څو مخصوص عباداتو نوم موږ ګرځولی دی. د دې سوا خواته موږ اسلام بلکل مطالعه کوو نه، پیژنو یې نه چې اسلام دی څه شي. د لمانځه په وخت کې موږ جماعت کوو، اسلام دی الحمدلله. د روژه نیسو، د روژې په میاشت کې حج بیت الله شریف ته ځو، زحمت و پیسې مصرف کوو، زحمت پر ځان تیروو او زکات ورکوو د مال نه. لیکن د دې څخه علاوه موږ نور اسلام نه پیژنو. دا زموږ لویه ناکامي ده. دغه حالات یا اسلام دومره را منحصره کول، د دې تر شا ډېرې لویې ستړې هڅې پرتې دي. در دې د شا یو تور تاریخ پروت دی، در دې در شا باقاعده تحریک پروت دی، د تحریک تنویر په نامه باندې. د دې خلکو دغه هڅې وې، د هغه یې کوشش و چې موږ د مسلمانانو ته د دوی اسلام را منحصر کړو، یو خاص رسوماتو د خاصو عباداتو نوم یې وګرځو. واخواته نه، ځکه اوس هم دې کسان یا دا تحریک والا خلک در ډېره حده په دې کې کامیابه سوي دي. اسلام په لمانځه کې منحصره کوي، اسلام په روژه کې منحصره کوي. د دې روژې و لمانځه و زکات و حج څخه علاوه که تا دته خبره وکړه پر ده بد لګېږي، د ده د مزاج خلاف که دې شی وویل ولو که هغه د شریعت و د اسلام حکم وي، بیا پر ده بد لګېږي، بیا دې ستا څه بد وړي، بیا به دې په تا پسې خبرې کوي، بیا دې تا ته رقم لقبونه درکوي. د مثال په توګه درته زموږ ستاسو تجارت زموږ په فکر کې بیخي پراخه پیمانه د تجارت ده، د اسلام احکاماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو باندې ثابت فکر پرته ده د تجارت په باب کې. لیکن ډېر کم انسانان دا پیدا کېږي چې کله لومړی کاروبار شروع کوي، لومړی تجارت شروع کوي، لومړی د یو چا سره شراکت کوي، لومړی د یو چا سره مزاربت کوي، لومړی د یو چا سره بزګري کوي، دی پوښتنه نه کوي. دا دی پر خپل مزاج سره جوړي، دا دی پر خپل فکر جوړي چې د ده فکر د ده مزاج څه ته ده ته ویل بس دی هغه کوي. وروسته چې بیا سره بند سي، وروسته چې په مشکلاتو کې سره راسي، یو در بله تاوانونه سره راسي، بیا وایي راځه په شریعت سره خلاص کړو. په دغه وخت کې بیا دی شریعت پېژني. که په دغه معامله ده کړې وي، یو مولوي صاحب ورته وایي چې دا معامله د شریعت نه نګاه ناجایز ده، بیا دی وایي یا اوس خو نو موږ کړی دی. کوشش یې دا چې مولوي صاحب ته وایي چې په دې اسلام په دې شریعت کې موږ ته لاره راوبرسه، دا زما دین، دا زما مذهب، دا زما تګلاره، دا په شریعت را ثابت که، شریعت زما د تګلارې تابع وګرځوه. او دا ډېر غټ تاوان دی. ما درته ووایي د دې د شا باقاعده یو تحریک پروت دی، د هغوی هڅې دا وې، د هغوی کوشش دا و چې موږ مسلمانانو ته عبادات او طاعات، روژه، زکات، دغه اسلام معرفي کوو. اخواته بس انسان باید خود ساخته ژوند وکړي، د خپل اختیار، د خپل قانون، د خپل ضابطې مطابق یو زندگی وکړي، د الله د اختیاراتو، د الله د قوانینو، د الله د ضوابطو څخه علاوه خود ساخته زندگی وکړي. ځکه دی نور انسان د ډېرو مشکلات سره مخامخ دی. او بدبختانه به وایم چې په دې کې دا خلک یا دا تحریک والا یا دا انسانان ډېر کامیابه سوي هم دي، ډېر څهرې داسې اوس رامخته سوي دي چې هغوی اسلام خدای نه خسته په رقم نومو باندې وي. کوم حکم چې اسلام کې د ده د مزاج مخالف سو، بیا چې څوک وایي هغه ته لا دی په بده وایي. تاسو وګورئ اسلام کې، قرآن کې الله سبحانه وتعالی د زنانو دپاره حکم دا کړی دی چې کله تی د کوره راوځي یدنین علیهن من جلابیبهن، چې تاسو پر دې باندې پر ځان باندې پوړینان واچوئ، پرده وکړئ. اوس هغه مسلمانان چې هغه د دغه تحریک تنویر سره متاثره دي، د دې تنویري تحقیق سره دي، دغه تحریک سره متاثره دي، یا په خارج کې د لا دین خلکو، د لا مذهب خلکو،
یا د بېدینه انسانانو سره د دې زندګي سوې ده هغوی هم اوس پر ځان باندې د اسلام دغه حکم بوج بولي او کوشش دا کوي چې اسلام خپل مزاج ته راکش کړي ځان نه ګورې دا لوی بدبختي ده زموږ الحمدلله دا د الله غټ حمد دی ګورې دا واورئ کوم کس چې مسلمان وي دا د الله یو پیرزویي نه پرده سوې ده دنیا یو څو ورځې ژوند دی فقط یو څو ورځې ژوند دی بیا موږ ځو د الله حضور ته ځو که دې د چا سره په کومه تګلاره روان وي په چا سره دې مینه وه المرء مع من احبه د قیامت په ورځ به د هغوی په ډله کې راپورته کېږي اسلام هر حکم ته هر جز ته داسې غاړه کښې ده لکه د ابراهیم علیه السلام وچړې ته چې اسماعیل علیه السلام غاړه ایښه باید موږ داسې وکړو اسلام د خپل مزاج مطابق نه وګورو که ستا کاروبار حرام و تا ته یې چا ویل دا مه کوه ته بیا د کومې خوا راته بزرګ شوې که تا په صرافۍ کې معامله کولې او هغه معامله خدای نه خسته سود ته نږدې وه یا سود وه تا ته علما ویل دا مه کوه ته په دې بد وړې ولې ته خو دا وایې چې د اسلام نو یوازې لمونځ دی روژه د هغه کوم نو دا بیا د کومې خوا دا فکر زما او ستا چې جوړ شوی دی دا ډېره غلطه مفکوره ده د مځکې پر مخ باید د الله قانون شروع شي د مځکې پر مخ باندې د الله قوانین دي بنده باید د ځانه قوانین جوړ نه کړي چې د هغه مطابق بیا د زندګي کې باید انسانان د الله بندگان جوړ شي کونوا عبد الله یا عباد الله د الله بندگان جوړ شي عبد دینار عبد درهم د پیسو د ډالر بچي د ځانه جوړ نه کړي که هغه څه ورته ویل یا مزاج څه ورته ویل هغه به دا کوي د دې لویه وجه دا واورئ زموږ او د علمای حقو په مابینځ کې واټن راغلی دی زه کله کله په دې فیسبوک کې ګورم چې کله یو عالم یو حکم بیان کړي هغه د عوامو د مزاج خلاف وي تاسو تجربه وکړئ چې په دې کې بیا دا خلک سره کم کمنټونه کوي سره کم خپل د عقیدې د خپل زړه خباست په دې خپل کمنټ په دې خپل ګوتې کې راښکاره کوي موږ ته تاوان څه کوي یو عالم ته تاوان عالم خو د الله حق دین بیانوي حق لار بیانوي دا چې پر تا بد لګېږي دا خو ستا په زړه کې یو قسم خباست پروت دی دا باید ته لرې کړې ځکه ستا زندګي ختمېدونکې ده ته د الله حضور ته ځې د الله حضور ته پیښېږې بیا به الله ته کوم جواب ورکړې باید زموږ او د علماو په مابینځ کې دا واټن لرې شي ځکه د لمانځه پوښتنه د عالم څه کوم ځکه د روژې پوښتنه د عالم څه کوم ځکه د زکات پوښتنه د عالم څه کوم ځکه د حج دپاره چې زما نوم راسي د علماو ته څونه ټلیفونونه کېږي دا اوس زه حج ته تللو باقاعده ما دا خلکو ته ګروپ جوړ کړي د ډېر پوښتنو څه په تکلیف کړم که د اسلام په هر جز کې موږ دونه پوښتنه کړې وای قسم په خدای که نن موږ دا حال ته رسېدلی وای د مځکې پر سر به موږ غالبه وای زموږ د مغلوبیت لویه وجه دا ده چې موږ د خپل دین سره وفا نه ده کړې هغه وجه دا ده د خلکو د تحریک والا د تحریک تنویر والا دومره کوشش کړی دی چې عوام او علما یې په بدګماني کې سره واچو ځکه موږ بیا علماو ته زړه نه ښه کوو ډېر کم خلک زموږ څخه پوښتنې د تجارت کوي چې هره پوښتنه راپورته کړي یا د نکاح یا د لمانځي یا د روژې یا د ښځو مخصوصه مسایل یا بل د تجارت چې دی لومړی شروع کوي دا مشوره او دا پوښتنه ما بیخي کم ده یو دوه نومه شماره د مزاربت چی شته وایي موږ پېژنو لیکن کوو یې نه پېژنو موږ لیکن کوو یې دا مزارات موږ اسلام د دې لپاره څونه سخت قوانین لري څومره احتیاط دی په دې کې بس موږ چې څنګه خوښه کړه بزګرو د مځکې مالک چې څنګه سره خوښه کړه بالا که اسلام وایي که نه وایي نور څه واجه دا ده موږ اسلام د یو مخصوص عبادت نه ګرځولی دا مشکل به هلته حل کېږي چې زموږ او ستاسو د علمای حق سره رابطه جوړه شي هر وخت په فارغ اوقات کې موږ د دې سره رابطه ګورې دا واورئ 40 ساعت موږ دنیا ته ورکړي یا نیمه عمر یا نیمه ورځ په خوب را باندې تېر شي شپه ده نیمه 40 ساعته کې او یا په دنیا او په پالتو په دې شان را باندې تېر شي که په دې ورځ کې فقط 10 منټه موږ د علماو سره کښېنو یوه مسله یې زده کړو یوه مسله دا د 100 رکعاتو نفلو زیات ثواب لري ته چې د ورځې عالم سره کښېنې یوه مسله یې زده کوې د کاله دې 360 مسلې یې زده کړه دا کامیابي د چا ده دا ستا ده لهذا باید موږ د علماو سره تعلق جوړ کړو کله چې زموږ تعلق د علماو سره زیات سي د علماو سره ناسته پاسته یې که خپله پوښتنه نه وکړو د عالم ته نور خلک راځي پوښتنه کوي ته اورې د دې څه ته اخذ کوي ته یې زده کوې دا لویه کامیابي ده
صحبت صالح تو را صالح کړل، صحبت طالح تو را طالح کړل. که ته وایې مولوي صاحب ته اوس بیا دا څه وایې، هغه ستا خپل فکر دی. ستا فکر ما جوړول دا زما په لاس کې نه دي، ستا زړه را اړول دا زما په لاس کې نه دي. پر ما باندې صرف حق ویل دي، پر ما باندې ستا رهنمایي ده، ستا سر در خلاصول دي. دا چې ته سر نه خلاصوې هغه ستا ذمهداري ده. الله پاک جل جلاله دې زموږ او د علماو په مابینځ کې رابطه او تعلق قایم کړي. علماو ته دې الله د حق د بیانولو توفیق ورکړي، تر څو چې د نیو د عوام په مابینځ کې ګهرا او ژور تعلق پیدا سي. بیا به انشاءالله کامیابي زموږ په برخه